الله تعالی دې د داسې حالات نه هر مسلمان وساتي. دا ویډیو دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، ګورئ که نه، دا داسې چل و چې په بونیر کې یو واده را جوړ شوی و. د واده کومه کمره چې وه هغه جوړه شوې وه، تیاره وه، او دا وخت تاسو په سکرین باندې کتی شئ. دا هغه کمره ده کوم چې د واده دپاره مکمل تیاره شوې وه. بیا داسې چل وشو کله چې ګڼه ګوڼه جوړه شوه، کم د واده خلک راله او داسې دې پورې ویلی کېږي چې دې ماښام کې د دې کم واده یعنی کم ډولۍ یا جنج چې دی هغه هم راغی. او په دغه حالات کې کم حالات جوړ شو، نو په دې کې اوبه چې رالي هغه کمرو ته ننوتي، خلک چې کم دی د ځان سره په مخه کړه. نو په دې نتیجه کې چې کم دی د واده کور نه 15 کسان هغه وفات شوي، شهیدان کړی شوي دي. ډېر زیات چې کم دی دا خبر هغه په سوشل میډیا او که دا ویډیو تاسو وګورئ د انسان هغه زړه چې کم دی درد وکړي چې یو خوشحالي جوړه شوې وه او هغه خوشحالي په کم غم کې بدل شو. نو الله تعالی دې داسې هر انسان د دې غم نه وساتي. ډېر زیات چې کم دی خفه شوم په دې ویډیو باندې، او دا وخت په سوشل میډیا چې کم نور ویډیوګانو تاسو وګورئ هغه ټولو ته سړی داسې شي او اریان شي چې هسې فرض که سړی په ځان باندې دا قسمه راولي، هسې سوچ وکړي، نو د انسان کم د سترګو نه چې کم دی هغه اوښکې روانې شي. نو دغه کم ویډیو چې وا کم معلومات و ما غوښته چې خپل کتونکو سره شیر کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.